له یو سل اتیا کلونو راهیسې د نړۍ تر ټولو ځواکمنو امپراتوریو او سوپر پاور د افغانستان د نیولو او اشغال کولو هڅې او کوښښونه کړي او یو هم په مکمل ډول نه دی بریالی شوی. شوروي اتحاد یا اوسنۍ روسیه، برطانیا یا انګلستان او امریکا یا یونایټډ سټیټ دا درې سوپر پاور هیوادونه نه یوازې په نظامی او پوځي برخه کې له نورې نړۍ یو څو قدمه مخکې دي، بلکې په اقتصادي او ټکنالوژي برخه کې هم یو له بل څخه مخکې دي. نو د دې لامل څه دی چې دا ډول زورواکو هیوادونو د افغانستان په څیر یو کوچنی او کمزوری هیواد تر اوسه نه دی مات کړی او څو ځله د افغانستان لخوا مات شوي. په افغانستان کې داسې څه دي چې نړۍ ځواکمن هیوادونه له دې خاورې تښتي. په دې خاوره کې د روسیې، امریکا او برطانیه ګټې څه دي؟ راځئ دا موضوع نن په دې ویډیو کې سره وڅېړو. نو لومړی زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځکه سبسکرایب کول ستاسو لپاره فری خو زما دپاره ډېر څه دي. لیټس بیګین. په 19مه پیړۍ کې د برطانیه ناکامېدل. کله چې انګریزانو د ټولو هیوادونو او براعظمونو په نیولو شروع وکړه، اوسنۍ مانامار څخه تر بنګلادیش پورې ټوله سیمه هند او پاکستان د برطانیوي پوځ تر کنټرول لاندې وو. برطانیوي هند 3 ځله په افغانستان حمله وکړه، خو له نیکه مرغه یو ځل هم بریالی شوي نه وه. د شوروي اتحاد ناکامېدل. په 1990 کال کې شوروي اتحاد یا اوسنۍ روسیه هم د افغانستان د نیولو کوښښ وکړ. په افغانستان کې د 9 کلونو جګړې وروسته روسیې هم په افغانستان کې ماته وخوړه او له افغانستان څخه خپل سرتیري وویستل. د امریکا ناکامېدل. د روسیې د وتلو څخه یوازې 12 کاله وروسته امریکا په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ. حیرانتیا خبره دا و چې په دې جګړه کې نه یوازې امریکا بلکې د ناټو ټول هیوادونو ګډون کړی و. یو طرف ته انګلستان، کینیډا، جرمني، ایټالیا، فرانس، ډنمارک او پولینډ په ګډون 14 بیلابیل ځواکمن هیوادونه وو، په داسې حال کې چې بل طرف ته یوازې افغانستان په دې جګړه کې ښکېل و. د امریکا او ناټو 100 کلنه جګړه په افغانستان کې او د ناټو کوښښونه. دغه 100 کلنه جګړه د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ دوام درلود، خو له هر ډول هڅو سره بیا هم بریا ترلاسه نه شوه او بالاخره وضعیت داسې مرحلې ته ورسید چې په 2021 کال د اګست په 15مه نیټه امریکایي ځواکونو له طالبانو سره د وتلو لپاره یو تړون لاسلیک کړ. په دې جګړه کې تقریبا 240,000 افغانان شهیدان شول او همدارنګه د امریکا زیات پوځیان هم وشل شول او تقریبا 2.3 ټریلیونه امریکایي ډالر هم مصرف شول. د افغانستان جغرافیه یعنی د افغانستان طبیعي ډال. د دې په اړه ډېر ځوابونه شتون لري چې د افغانستان په شان وړوکی هیواد څنګه له ځان څخه 10 ځله لوی او ځواکمن هیوادونو سره جګړه او سیالي کولی شي. تر ټولو لوی ځواب د افغانستان جغرافیایي موقعیت ده. په افغانستان کې مختلف قومونه او قبیلې ژوند کوي. د هندوکش د غرونو لړۍ که موږ د افغانستان نقشې او موقعیت ته وګورو، دا په وچه کې یو پرود هیواد دی، یعنی بحر ته لار نه لري او که څوک غواړي د ځمکې له لارې په افغانستان برید وکړي نو د ګاونډیو هیوادونو څخه باید مرسته وغواړي چې پکې ایران، ترکمنستان، ازبکستان، چین، تاجکستان او پاکستان شامل دي. خو که یو څوک د افغانستان تر سرحد ورسیږي نو د لویو غرونو لړیو سره به مخ شي. په یاد ولرئ چې افغانستان د نړۍ د براعظم مرکز ده، خو د هندوکش د غرونو له امله په افغانستان کې نفوس هم کم ده. د غرونو لړۍ دومره لوړې چې د دې سروې کول او تېرېدل ورڅخه ناممکن دي. د هندوکش غرونه د افغانستان لپاره یو طبیعي دیوال په توګه کار کوي. بهرنیان چې په افغانستان حمله کوي د هغوی لپاره نامعلوم دي، خو د افغانستان اوسیدونکو لپاره معلوم دي. کله چې شوروي اتحاد یا اوسنۍ روسیې په افغانستان حمله وکړه، د افغانستان مجاهدینو په غرونو کې کمنې ونیوه او پټ شو او د روسیې ټانګونو او سرتیرو باندې به یې برید کاوه چې د دوی پیدا کول ناممکن و. د هندوکش د غرونو لړۍ هغه ځای دی چې بریدګر یې له امله ودرېږي او د توکو او امکاناتو لیږدول د دې غرونو له لارې یوه لویه ننګونه ده. په افغانستان کې په لسګونه او درجنونه کلي او قومونه شتون لري. د غرنیو ځمکو له لارې ډېر قومونه سره جلا جلا پراته دي، ځکه له یوې درې بلې درې ته تګ راتګ خورا ستونزمن دی. له همدې امله هر یو قوم جلا جلا قوانین او د ژوند تګلاره لري. حتی د افغانستان د کابل مرکزی حکومت ځینو سیمو ته لاسرسی نه لري، نو له همدې امله چې د بهر څخه راغلي ځواکونه دلته واک ته نشي رسېدلی. په 1990 کال د شوروي اتحاد یا اوسنۍ روسیې پوځونه بریالي شول چې د اواد نومي ښار کې خپله نظامي اډه جوړه کړي
افغان مجاهدونو په دې هندوکش غرونو کې خیمې ولګولې او اواز ټوله اډه محاصره کړه. دا مسله تر دې حده ورسېده چې شوروي اتحاد ټول امکانات ختم شول او د دوی یوازې هوایي مرستې ته په تمه وه. دا یو ډېر ستونزمن و د شوروي اتحاد لپاره هغه وخت. د افغان مجاهدونو دغه تګلاره یوازې د شوروي اتحاد د ماتولو کې بریالۍ نه وه، بلکې په 2001 کال کله چې امریکایانو د افغانستان د نیولو او اشغال کولو هڅه او کوښښ وکړ، د ناټو د 14 ټولو هیوادونو ځواکونه د هوا له لارې افغانستان ته واستول شول. دوی دومره لوی ځواکونو لپاره منظم امکانات د پاکستان د خیبر پاس له لارې واستول شل، خو افغان مجاهدین ښه پوهېدل د خیبر پاس د دوی لپاره څومره مهم دی. نو له همدې امله دوی د هندوکش غرونو له لارې په لاریو او امریکایي ځواکونو بریدونه فرصت له لاسه ورنه کړ او امریکایي ځواکونو یې په مختلفو وختونو او مختلفو ځایونو کې بریدونه وکړل. د امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې د ټولو عملیاتو مصرف تقریبا 2.3 ټریلیون ډالر دی. دا چې یوازې په یو ورځ کې په امریکایي ځواکونو 300 میلیونه ډالر مصرف درلود. حتی د دومره پیسو سره بیا هم 15% برخه د افغانستان د طالبانو په لاس کې وه. نو امریکایي ځواکونو دا غوره وګڼله چې له افغانستان څخه ووځي. ولې هر څوک افغانستان غواړي؟ اوس موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان خطرناک غرونه په غرونو کې بېشمېره پټ رازونه لري او همدارنګه د جلا جلا قبایلي سیمو میشتوالی بهرني ځواکونو ته دا موقع نه ورکوي چې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په هر صورت ولې هر هیواد او هر څوک افغانستان غواړي چې افغانستان تر خپل کنټرول لاندې راولي؟ د دې پوښتنې ځواب د افغانستان جغرافیایي موقعیت ته هم راجع کیږي. افغانستان د اسیا په مرکزي برخه کې پروت دی چې د اسیا زړه هم ورته ویل کیږي، یعنی هرت اف ایشیا. په منځنۍ اسیا، جنوبي اسیا او منځني ختیځ کې د ارتباط او اړیکو ساتلو لپاره دا ډیره مهمه ده چې افغانستان وضعیت تر کنټرول لاندې راولي. نو همدا دلیل دی چې هر څوک غواړي افغانستان تر خپل کنټرول لاندې راولي او خپل واک پکې قایم کړي. نو په پایله کې د افغانستان خاوره هیڅوک نشي نیولی او نه افغانستان ماتولی شي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د نړۍ د 3 لویو ځواکونو افغانستان ته راغلل او مات شول. نو هیله لرم چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي او ځینې پوښتنې مو حل شوې وي. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو ملګرو سره یې شیر کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. Thanks for watching this video. See you next time.